هارون الرشید باچا مشهور باچا تیر شوی دی او د درو پاکستانونه غټه بادشاهي وه د دې بیبي زبیده چې کله وفات شوه نو چا خوب کې ولیده چې الله پاک د سره څه وکړل وی الله پاک خو زه وبخلم وی پس وی نهر زبیده دی جوړ کړی زبیدی یو نهر جوړ کړی د بغداد نه د عرفات پورې د حجیانو د اوبو دپاره او اوس هم تاسو به هغه اثار لیدي د عرفات میدان کې اوس هم هغه نښې نښانې هغه شته دی وی په هغې الله پاک وبخلې وی نه الله پاک راته فرمایل چې دا خو تا په سرکاري پیسو باندې جوړ کړی د خزانې په پیسو دې جوړ کړی نو وی الله پاک په څه وبخلې و یو ځل ما روټۍ خوړه نوړۍ مې تیاره کړه خولې ته مې دننه کوله دې کې د اذان آواز مې تر غوږو شو ما هغه نوړۍ کېښوده الو پټه مې په سر کړه هغې نه پس مې هغه نوړۍ خولې ته کړه نو زما دا عمل الله پاک ته خوښ شو او الله پاک وفرمایل چې ما ستا مغفرت د دې عمل د وجې نه وکړو ځکه تا زما د نوم د عظمت د وجې نه ته وږې وې او په نوړۍ کې تا تاخیر وکړو د دې وجې نه ما ستا مغفرت نصیب کړو او دا ظاهر کې رکوټې عمل مونږ ته ښکاري لیکن نیکي به سپکه نه ګڼي لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د نیکۍ نه یو شی سپک مه ګڼئ نیکی ته سپکه مه ګڼه اگر که مسلمان ورور سره په روڼ تندي باندې ملاقات ولې نه وي کیدای شي زما او ستا نیکۍ او بدۍ برابر وي او موږ یو مسلمان ورور ته په روڼ تندي باندې کتلي د هغې د وجې نه ماته یو نیکي میلو شوي نو الریډي نیکۍ مې زیاتې شوي او یو بدي مې د هغې په نسبت چونکې د بدۍ په جمع کې کمه شوه د نیکو په اړه درنه شوه ښکاره خبره ده نو محترمو یو نیکي به هم سپکه نه ګڼئ او د یوې نیکۍ به قدرداني کوئ نیکی که تا ته وړه ښکاري که لویه ښکاري نو د لوی الله حکم دی دارنګې د بدۍ نه به ځان ساتې د ګناه نه به ځان ساتې که وړه وي که لویه ولې که لویه ګناه ده نو هم د لوی الله نافرماني ده او که وړه ګناه ده نو هم د لوی الله نافرماني ده